حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ او حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ دا دوا هغه خوش نصیبه صحابه کرام دي چې د دې نمینه نبی علیه الصلاه والسلام په خپل عیش کړی دي. حضرت عکرمه رحمه الله دا روایت نقل کوي چې لما ولدت فاطمه حسنا اتت النبي صلی الله علیه وسلم. حضرت فاطمه د نبی علیه الصلاه والسلام لخت جگر رضی الله تعالی عنها دغه چې کله اول بچای پیدا شو بیا نبی علیه الصلاه والسلام ته ورور نبی علیه الصلاه والسلام دغه نوم کشیش حسن. فلما ولدت الاخر سماه حسینا چې کله د دې دوم بچای پیدا شو نبی علیه الصلاه والسلام دغه نوم حسین کشیش. نو څومره غټه د فضیلت ولا خبره ده څومره د برکت ولا خبره ده چې نبی علیه الصلاه والسلام په خپل د دې نمینه ایست. په یو روایت کې چې الحسن والحسین اسمان من اسماء اهل الجنه دا دوه سره نمینه داسې دي چې دا د جنتیونو نمینه دي په جنت کې د جنتیونو نمینه دي دا د خوش خبری ولا خبره ده. او په یو روایت کې چې لم یکونا فی الجاهلیت دا حسن او حسین په جاهلیت کې د چا نمینه نه وي. او په یو بل روایت کې درسي امام نووي رحمت الله علیه دا روایت نقل کړی دی چې ان الله حجب اسم الحسن والحسين رضی الله تعالی عنهما چې الله تعالی د حسن او د حسین نمینه دای ځون ته پټکړی یې شوی. مطلب دا دی چې د چا په ذهن کې د خیال هنرته چې د خپل بچینوم حضرت حسن کښږده د چا په ذهن کې د خیال هنرته چې د خپل بچینوم حسین کښږده یی چې کله حتی سما بهما النبي صلی الله علیه وسلم ابنيه الحسن والحسين چې کله حضرت حسن او حضرت حسین دا پیدا شول بیا په یو واقع نبی علیه الصلاه والسلام د یو نوم حسن کښیاش د بل نوم حسین کښیاش. څومره غټ اعزاز دی څومره د فضیلت ولا خبره ده څومره الله تعالی د دې نمینه ته مقام ورکړی دی د دې خو ځون ته خبره ده. نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي چې الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه چې د دوا سره په جنت کې د جنتیونو ځوانونو سردارون دي. نو الله تعالی څومره غټ مقام ورکړی دی څومره غټ فضیلت ورکړی دی د نمینه ته الله تعالی دمر مقام ورکړی دی. نو د دې چې کیم خپل خصوصیت ته د دې کیم خپل فضیلت ته الله تعالی یې ته څومره غټ مقام ورکړی دی.